حضرت زمونږ یو رشتہ دار دی هغه د ګردو په رنځ باندې اخته دی او زه خپله چې کوم دی هغه سره ما تر څومره وسه پورې چې کېده نو ما ورسره تللی وم هسپیټل ته نو هسپتال په هغه واټ کې چې ما وکته نو تقریبا چې د هسپتال صرف د ګردو د مریضانو دپاره نو په هغه هسپتال کې د خپې د خوځې نو دومره رش پکې نو د هغې نه ما ته اندازه شو چې یاره د ګردو مریضان چې کوم دی دا هم ډېر زیات دي او نن سبا چونکې زمونږ اوبه او هغه چې کوم دی جراثیم او ملاوټ هم یو څیز کې دومره دی چې هغه ډایرکټ د انسان په ګردو باندې اثر کوي او انسان ګردې بیا دومره خراب شي چې هغه ډایلیسس ته پروزي او ډایلیسس نه پس چې کوم دی هغه د دنیا نه رخصت شي وخت پوره شي خو بهرحال خلک چې کوم دی په دغه امید باندې بیا هم ژوند کوي چې یاره کیدای شي داسې د الله تعالی د طرفه یو داسې فرمان موږ ته د قرآن یو آیات یا د نبی علیه السلام داسې یو حدیث وي په هغې کې یو وظیفه وي چې هغه بالکل حق او سچ خبرې نو په هغې کې هېڅ شک او شبه نه نو په دغه امید باندې دوی دغه ژوند کوي نو که هغوی دپاره تاسو داسې یو وظیفه وښایئ چې د ګردو د مریض دپاره چې هغوی پې الله تعالی وله صحت ورکړي د ګردو د پاړسوب ګرده کې کاڼې دي ګردې بیمارۍ دي د هغې دپاره محمد عمر پالنپوري رحمه الله د هغوی مجرباتو کې دا دي د قرآن یو آیات یې راوړی د سورې بقرې وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون دا د سورې بقرې 74 نمبر آیات دی صحیح دا آیات دا د 41 بار روزانه اوبو باندې دمی او دقه د ګردو بیمار لدی ورکوي صحیح دا د هغوی د مجربه محمد عمر پالنپوري مجرباتو نه دا ده چې الله پاک په دله شفا ورکوي دا د قرآن آیات دی په کار ده چې دغه قرآني وظیفې مونږ خپلې انشاءالله حضرت که په نن دور کې مونږ وګورو نو هر یو انسان پریشانه دی هر یو انسان چې کوم دی د ذهني دباو شکار دی نو ټول ورځ چې کوم دی هم په سوچ کې تیری بیا چې د شپې راشي او سملی نو دله خوب نه ورځي ټوله شپه چې کوم دی ویښي نو دغه بې خوابۍ دپاره چې یاره خوب انسان له نه ورځي یا چې کوم دی په سکون کې ني د ته ټینشن ني نو د بې خوابۍ دپاره داسې یو وظیفه که ستاسو په علم کې وي چې دغه انسان یې ووایي او دغه انسان په چې کوم دی آرام او سکون اطمینان سره خوب وکړي همراز به ابو داود شریف ترمذی شریف ترمذی شریف په باب استعاذہ کې دا حدیث راوړی دی نسائی علامه ابن کثیر دریم جلد کې دا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ با کم اولاد چې هغه به غټو او وظیفه به کولی شو ویلی به شو نو هغوی ته به وښودله او چې چا به ماشومان به نو د هغې تعویض به یې ورته جوړ کړو غاړه کې به یې ورته واچو دا الفاظ عبدالله دا د حدیث نه ثابت شي ابو داود ترمذی نسائی د ټولو احادیثو کې دا وظیفه راغلی ده بسم الله اعوذ بکلمات الله التامه من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشیاطین وان يحضرون دا وظیفه دا د ټولو احادیثو را نقل کړې ده چې غټ وي هغوی د دا وظیفه کوي او چې څوک یعنی ډېر دی وي ډېر چې دا ووایي 2 ځله 3 ځله 4 ځله دا خوب په ټیم کې آرام په ټیم کې چې بس دا ووایي انشاءالله خوب به هم دله درځي او خوب کې به د سکون او آرام هم وي هغه بېخوابي به د الله ختمه کړي سره چې دا الفاظ سړی وایي بسم الله اعوذ بکلمات الله التامه من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشیاطین وان يحضرون دا الفاظ دا حدیث نه ثابت دي انشاءالله دله به خوب هم ورځي او خوب کې به آرام هم انشاءالله